خو زه د سیدو تاڼې شکریه ادا کوم د هغه د SHO د هغه پوره ټیم سره د هغې سپید پرچار چې څه دي موږ باقاعده د سیدو بازار کې کیمرې هم لګېدلي دي او پولیس راغلي دي او ښه بھرپور کاروایي کړې ده او غلی نیولی دی. نو زه سیدو تاڼې والا شاباشي ورکوم خو زه دا یو درخواست کوم چې پولیسو ته خپل پولیسو ته چې سیدو بازار کې ډېر زیات رشي اختر را روان دی او روژه ده نو کوشش دې وکړي چې نفري سیوا کړي نو حالات په ښه برابر وي لکه نو کله چې څنګه حالات برابر وي دغه شان دې پیله به هم حالات برابر وي. زه یو ځل بیا د هغو روژه ده او د اختر مخه را روانه ده د دې ټیلرانو سیزن روان دی نو په دې کې اکثر دا خلک چوري چکار د دې ټیلرانو دوکانونه ماتوي نو داسې یو دوکان په 10 تاریخ په 10 3 باندې د وقار خان ولی بخملوک سکنه میاګانو چم سیدو شریف کې د یو دوکان مات شو د هغې نه د مونږ ته په دا راپورټ کوو چې زمانه 45 جوړې نارخ کړي جامې دا ورکې شوي دي چې په هغې کې مونږ د هغه له راپورټ درج کړو په هغې باندې مونږ کار شروع کړو د علاقې کم چې عوامو هغو په مدد سره د CCTV ریکارډینګ په مدد سره مونږ هغې غل ته ورسېدو د هغې غل نه مونږ څه جوړې برآمد کړې او مزید تفتیش دې روان دی نو مونږ زیاتر دا کم چې د ټیلران دي ته یو میسج ورکوو چې کله هم خپل دوکان بند کوئ په دې ورځو کې د خپل دوکان لږ خیال ساتئ چوکیدار غم وله کوئ یو کس پکې پاتې کېږئ